سلامونه ونیکې هیلې لرو بر افغانانو پښتنو خویندو ورونو یو خبره مې یاد ساتئ چې د پاکستان په خبرو به نه غولېږئ د شاه محمود قریشي په خبرو به نه غولېږئ پاکستان امریکایانو ته اډې ورکړي دي په ثبوت سره زه تاسو ته ویډیوګانې ښیم ګورئ د هغه پاکستان دی چې په 2001 کې هم دا خبره کوله چې موږ امریکایانو ته اډې نه ورکوو خالي انټلیجنټ معلومات ورکوو بیا د پاکستان څومره هوایي میدانونه چې د ټولو امریکایانو ته ورکړه او 8000 حملې د پاکستان د هوایي میدانونو نه وشوي طالبان ټول په امریکایانو خرڅ کړو د طالبانو سفیر چې په دنیا کې هیڅ چا داسې کار نه دی کړی یو ملک هغه په څه حالتو کې امریکایانو ته ورکړو خپل لور هغه په صدیقي چې اوس هم د امریکایانو په جیل کې د ډالر په مقابل کې ورکړه مشرف په خپل کتاب کې لیکلي چې ما د 9 میاشتو ماشوم په امریکایانو خرڅ کړی ورشي دا کتاب وګورئ د پیسو په مقابل کې دا هر یو شی کې پاکستان چې ویل چې الله یو د یقین به کوي نور په یو خبره یقین ساتي د تاسو باندې په قلاره یو ویډیو ګورم د فضل الرحمن هم دا ګورم چې د عمران خان په خلاف څه خبرې کړې دي او بل نور د شیرانی صاحب خبرم ګورم چې په افغانستان کې دا جهاد چې دی دا جنگ دا د کوپر د اسلام نه ټول ویډیوګان دروانې ګورم را سره اوسئ ویډیو مخکې شیر کړئ افغانانو ورونو د دې په خبرو ونه غولېږئ ځکه دی اوس امریکایان ورته وایي چې تاسو داسې بیان ورکړئ چې تاسو په ولس کې د وړو پوده کې خودل شي نور دا ټول منافقین دی اول دا وګورئ دا خبره تاسو اورئ چې دا اوسنۍ خبر دی ها په داسې وخت کې چې پوځي مشران له افغانستانه تر سپټمبر میاشت پورې د سرتیرو د ایستلو په اړه د ولسمشر جو بایډن یو ویډیو دروانې ګورم تاسو ثبوت ونه د دفاع وزارت ټینګار کوي چې د سیمې په اړه د متحده ایالاتو ژمنه په خپل ځای ده د پینټاګان ویان جان کربي د دوشنبې په ورځ په یوې خبري غونډه کې وویل یوازې له افغانستانه سرتیري باسي پوځي ماموریت پای ته رسوي خو له سیمې څخه نه وځي Just because we are removing our troops له افغانستان څخه موږ یوازې سرتیري باسو او هلته پوځي حضور پای ته رسوو دا په دې معنی نه ده چې موږ له سیمې څخه وځو څوک چې دا خبره کوي حقیقت نه لري په منځني ختیځ کې لا تاسو ماته وسوي دا د امریکای خبره ده و د شاه محمد قریشي خبره صحیح ده که د امریکای خبره صحیح ده امریکا ردی پلار ده امریکا چې سوي هغه کار کوي خپل د حمید ګل خبرې دي چې د موږ د پوج مشر چې ټاکل کیږي امریکای نه منځوري راځي چې امریکای نه منځوري نه راځي راغلي موږ پوج مشر ټاکل بل ویډیو دروانې ګورم ټول یو ویډیو دروانې په ثبوت خبر کوم چې د ولسته معلومات شي دا وره अफगानिस्तान में अमेरिकी अफवाज की मौजूदगी बरकरार रखने में मदद देने का फैसला पाकिस्तान ने अपनी फजा और जमीन इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी बस دا د پاکستان خبرونه شو ښه اوس بل ووري د فضل الرحمن خبرونه ووري د تاسو ته ټول یو شی د فضل الرحمن خبري ووري دا ووري په اردو کې دې ترجمه کوم पाकिस्तान में अमेरिका की अफवाज को एयर बेसेस मुहैया करने की खबरों पर गहरी तशवीश का इजहार किया गया और उसे मुल्क की आजादी के लिए खतरा करार दिया गया इस तरह का फैसला 2001 में भी किया गया था पाकिस्तानी अड्डे और फजाएं अमेरिका के सुपुर्द किए गए थे ताकि वो अपनी फौजी कुव्वत को पाकिस्तान की सरजमीन से अफगानिस्तान में तहरीक तालिबान अफगानिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर सके دا د فضل الرحمن خبرې دی په اردو کې چې دا کار 2001 کې پاکستان کړی اوس هغه بیا هغه شی تقریري او افغانان ورونو دې په منافقت ونه غولېږي د دې فضل الرحمن خبر نور ووري زما مثلا اختلاف دی فضل الرحمن د سینا دا ووري د عمران خان په باره کې خوي چې عمران خان امریکایانو دلته کېنولې یعنی عمران خان چې نن ناس د پاکستان په چوکۍ وانه د امریکایانو کېنولې دا د خبرې دي دا تاسو ووري دي कि अपने एजेंटों को बाज दफा उनकी जुबान पर मकबूल नारे लाए जाते हैं ताकि वो आवाम में कबूलियत इख्तियार कर सके चुनांचे उस जमाने में भी हमने ये कहा था कि इमरान खान जो अमेरिकी अड्डों की मुखालफत करता है या ड्रोन हमलों की मुखालफत करता है ये ड्रामा है ये उसकी असल फिक्र नहीं है उसको भी हमने कहा था कि वो किसी के एजेंडे पे काम कर रहा है और फिर उसी को जीना बनाकर आज उसको जब इख्तिदार दिया गया और आज
हमारी हुकूमत इसकी इजाज़त दे रही है। किस तरह इमरान खान का असल चेहरा इस हवाले से एक बार फिर बेनकाब हो। واورې د افغانانو چې زمونږ د ملک یعنی یو سړی د امریکې په خلاف بیان په دې ورکي چې یو خو ولس کې دا د مقبوله جوړ شي چې دا سړی د امریکایانو خلاف دی. اصل کې دا د امریکایانو خلاف نه وي، دا د فضل الرحمن خبرې او دا حقیقت دی. سل په سل کې تاسو فضل الرحمن سره د خپل اختلاف لرم، خو په دې خبره کې هیڅ شک نشته چې دغه خلک د امریکایانو په خلاف بیان ورکوي، غواړي چې یو د وړو پوزه کېدي بل ور دماغه کار کوي. بل افغانان ورونو موږ همیشه دا خبره کړې چې په افغانستان کې د کفر د اسلام جنگ نه دی، دا د افغان وجلې جنگ دی. دغه کم جنگ چې په افغانستان کې دا د کفر ته ضرورت دی او زما واستانه دا کار علي زه تاسو یو لنډه خبره کوم. د امریکې نه پیسې راځي، قطر تم ځي، کابل تم ځي او اسلام آباد تم ځي. امقه ډالر یو کتابچه ده، امقه یو کتابچه ده. ورشي تاسو وګورئ که زه دروغ وایم دا خبره د منډه پرتی او تاسو وګورئ چې دې ته دا پیسې د کوم ځای نه راځي. نو اوس د دې د اسلام معلومات به مو شي د پاکستان د مولیانو و د شیراني صاحب خبرې واورئ. د شیراني صاحب خبرې زما خبرې نه، د مولا نه یم، د دې خبرې واورئ به او د دې خبرو سره بالکل یو کال زه په توبه کې جلسه و، بیا د افغانستان د طالبانو کمانډران ګرد د جلسې راغلي. نو ورته تاسو د خپل جیب ته نظر کې چې د ISI یا د IB یا د MI دوه ریکارډ غکای نه وي در سره د افغانستان پر باډر پر یادور یادلې قدم شیر دی. خو یا چې دا ورجمه کوي ورته که هوا سیم خو یا چې بس حساب تر وسم ترس او که تاسو نشو ورجمه کوله خو ما ته راکې چې زه ورجمه کما سن منځ ته شول چې د یو کمانډر په داخلي څنګه سره ودرې دلته د امرایات ته نو ورته اخر په مخ چې اخیسي مسلمانانو به ګناه ویني ته ویا نو له توپه کسان ګوري کوم سب نسبت زب خوراکي کده ملا زب خوراکي کده سوجي زب خوراکي دغه تنکید وانه له دغه مرګو راګرځوي است دا د امریکای جنگ دی نه د اسلام دی واورې د افغانانو او په دې نظر د ډېر وخت نه او دا یوازې زما خبرې نه او نه د شیراني صاحب خبرې، دا د ډاکټر اسرار احمد خبرې دي. و افغانانو سر خلاص کوي، سر 15 کاله غولېدلي هستئ. پردی جنګ هم کړی، د وروست د امریکې جنګ هم په افغانستان کې کړی، د جهاد افغانستان دفاع پاکستان جنګ هم کړی. پاکستان نن د پیسو لپاره هر څه کوي، سبا یې بې کوي، نن یې بې کوي. د کم جهاد د شاته چې امریکا او پاکستان وی هغه جهاد نه کیږي او نه هغه جهاد کومه نتیجه لري. نتیجه به هغه چې په 92 کې زموږ وطن د بدبختیانو سره مخامخ شو. دا د اسلام او د کفر جنگ نه، دا د افغان وجلې جنگ دی، دا زموږ د خويندو میندو د بیزتۍ د وطن د تبعی جنگ دی. که څوک یقین کوي ودی کې کنه کې خدای دې بیخي ونه کې هنن دا زما ویډیو پرتره کال بعد به دا خبره رښتیا کیږي او دا خبره بالکل رښتیا په دې باندې زموږ دماغ خلاصي چې دا جنگ چې دا د افغانانو خپل جنگ نه دی، پردی جنگ دی، صرف باډي کې د افغان استعمالېږي. کالم پوي کې نه پوي کې